افغان طالبانو د پاکستان غوښتنه ومنله. پر پاکستاني پوځیانو د جي ټي پي خونړی برید او د 11 پوځیانو وژل کېدل. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو د برید له کبله 11 پوځیان وژل شوي دي. پاکستاني چارواکو نن مشال راډیو ته ویلي دا برید نن سهار د جنوبي وزیرستان د شولام خیسو په سیمه کې د پوځ په 2 موټرو شوی دی. امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته ویلي له وسلوالو سره په نښته کې د پوځ د یو چارواکي په ګډون 11 نور پوځیان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي او اوس مهال سیمه د دوی په کنټرول کې ده. تحریک طالبان پاکستان یا جي ټي پي د برید مسؤلیت منلی، ویلي دي چې د شولام خیسو په برید کې 18 پوځیانو ته امر ژوبله اړولې ده. په دې وروستۍ کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي چې د ډیرو ورته بریدونو مسؤلیت یې تحریک طالبان پاکستان مني. د پاکستان حکومت د افغانستان پر طالبانو فشار راوړي چې د جي ټي پي د حملو مخه ونیسي، خو افغان طالب حکومت وایي چې پاکستان باید په خپله د خپل امنیت غم وخوري، ځکه چې پر ډیورنډ کرښه اغزن سیم تیر کړی او له افغانستانه پاکستان ته د وسلوالو د ویښتو امکان نشته. یاده دې وي چې پاکستاني حکومت تل وایي چې جي ټي پي له افغان خاورې د دوی پر ضد بریدونه کوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.